ابنارمل وجینل ډیسچارج د ریحم یا محبل غیر نورمال مایعات څه شي دي؟ نورمال تناسلي مایعات کوم دي؟ میرمنې د تناسلي سیستم د مایعاتو د خارجېدلو په صورت کې څه وخت باید ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ د تناسلي سیستم مایعات په عمومي صورت سره څو ډوله رنګونه لري او معنا یې څه شي ده؟ د تناسلي سیستم د مایعاتو رنګ څه معنا لري؟ که چیرې د میرمنو په تناسلي مایعاتو کې تغییرات رامنځته سي، نو آیا میرمن په انتانات وخته سوې ده؟ هغه کوم سببونه دي چې په واسطه یې د میرمنو د تناسلي سیستم څخه په غیر نورمال ډول مایعات خارجیږي او یا هم په دې مایعاتو کې تغییرات رامنځته کیږي؟ ولې تناسلي مایعات بوی کوي؟ که چیرې یوه میرمن حمل لري، نو په تناسلي مایعاتو کې کوم نورمال او غیر نورمال تغییرات رامنځته کیږي؟ د تناسلي سیستم څخه د غیر نورمال مایعاتو خارجېدلو تداوي څنګه کولی شو؟ د میرمنو سره سوال پیدا کیږي چې زما د تناسلي سیستم څخه ولې هره ورځ مایعات خارجیږي، او بله خبره دا چې ولې اشخاص د تناسلي سیستم په انتانات وخته کیږي. میرمنې څنګه کولی شي چې خپل جنسي غړي پاک وساتي او د انتاناتو او بدبویۍ څخه مخنیوی وکړي؟ او یو شمېر نور طبي سپارښتنې چې په واسطه یې تاسې کولی شئ چې خپل تناسلي سیستم د انتانات پر وړاندې محفوظ کړئ. دا ټولې پوښتنې مو نن د لېره سره جوابیږي، نو تر پایه راسره پاتې شئ. د طبي سپارښتنو د سلسلې په اوږدو کې به نن ورځ انشاءالله پر یو داسې موضوع خبرې وکړو چې تقریبا زیاتره نه بلکې ټولې میرمنې ورسره مخامخ کیږي او د علاج او تداوي لپاره یا خو وس او لاسرسی نه لري او یا هم د شرم په خاطر ډاکټر ته مراجعه نشي کولی. او زه فکر کوم چې زموږ روغتیایي سپارښتنې به ستاسې سره په روزمره ژوند کې د اقتصادي، اجتماعي او روغتیایي پلوه زیات کومک وکړي. موضوع د ریحم، محبل یا فرج څخه په غیر نورمال شکل د مایعاتو خارجېدل دي. مخکې مو د ریحم څخه د غیر نورمالې وینې پر خارجېدلو خبرې وکړلې، خو نن به د وینې څخه بغیر د ریحم پر غیر نورمال مایعاتو خبرې وکړو. راځئ چې د ریحم غیر نورمال مایعات وپېژنو. د ریحم یا محبل غیر نورمال مایعات څه شي دي؟ وجینل ډیسچارج یا د ریحم د تناسلي سیستم څخه د مایعاتو خارجېدل به روښانه، سپین او یا هم د سپین څخه بغیر نور رنګونه ولري چې دغه مایعات د میرمنو د تناسلي آلې څخه خارجیږي. د میرمنو یوټرس یعنې ریحم، سرویکس یعنې د ریحم غاړه او په فرج یعنې والوا کښې مایعات تولیدیږي، چې دغه د مایعاتو تولید او تخلیه د غدواتو، حجراتو او بکتریاوو څخه جوړ شوي دي. لومړی هغه مخاط یا مایعات چې د برتولین ګلینډ په واسطه تولیدیږي، وظیفه یې دا ده چې د جنسي مقاربت په وخت کښې د محبل یا وجینل د لنډوالي سبب کیږي. دوهم هغه مخاط یا مایعات چې په سرویکس یعنې د ریحم په غاړه کښې جوړیږي، وظیفه یې دا ده چې په ځینو حالاتو کښې ریحم ته د سپرم داخلېدل اسانه کوي او په ځینو حالاتو کښې ریحم ته د سپرم د داخلېدلو مخنیوی کوي او نه پرېږدي چې ریحم ته سپرم داخل شي. دریم اضافي د دې څخه چې کوم د مایعاتو افراز او تخلیه صورت نیسي، د ښځینه تناسلي سیستم په پاکولو او غوړولو کې کومک کوي او د مضره بکتریاوو او انتاناتو سره مبارزه کوي. د میرمنو د تناسلي سیستم څخه د مایعاتو خارجېدل او تخلیه یو طبیعي پروسه ده، مګر که چیرې ستاسې د تناسلي سیستم په افرازاتو یا مایعاتو کې ځینې د پام وړ تغییرات رامنځته سوي، کیدلی شي چې دا حالت په انتاناتو او یا هم په ناروغیو دلالت وکړي. که چیرې د وجینل ډیسچارج په رنګ، جوړښت او بوی کې تغییر رامنځته سي او یا هم د نورمال حالت څخه په مقدار کښې تغییرات رامنځته سي، نو تاسې باید دا حالت د خطر څخه خوندي ونه بولئ او دا حالت په انتاناتو او یا په ناروغیو دلالت کولی سي. د غیر نورمال تناسلي مایعاتو خارجېدل ډېری لاملونه لري او زیاتره د دې حالتو څخه یې د درملو په واسطه د تداوي وړ دي. راځئ چې اول نورمال تناسلي مایعات یا نارمل وجینل ډیسچارج وپېژنو، چې وروسته بیا په اسانۍ سره وکولی سو چې غیر نورمال تناسلي مایعات سره فرق وکړو. نورمال تناسلي مایعات کوم دي؟ د نورمال تناسلي مایعاتو د تشخیص او پیژندنې لپاره باید موږ د دې مایعاتو څلور خصوصیات په نظر کې ونیسو، لکه جوړښت، رنګ، بوی او مقدار. د ښځینه سیستم نورمال افرازات باید روښانه یا سپین وي او دغه مایعات باید بوی ونه لري. اوس به د میرمنو د تناسلي سیستم د مایعاتو پر هغه څلورو ځانګړو خصوصیاتو مفصل بحث وکړو. اول پر جوړښت باندې خبرې کوو. وجینل ډیسچارج یا د تناسلي سیستم مایعات په عادي ډول ممکن اوبو ته ورته شکل څخه نیولې تر ټوټو شکل لرونکي حالت پورې شتون ولري. ستاسې د بدن هورمونونه کولی شي چې د وجینل ډیسچارج په جوړښت او غلظت کې تغییر رامنځته کړي، مګر دا مه هېروئ چې د انتاناتو په څېر فکتورونه هم کولی شي چې ستاسې د وجینل ډیسچارج په غلظت کې تغییر رامنځته کړي.
که چیرې ستاسې د وجینل ډسچارج یا د تناسلي سیستم د مایعاتو سره ځګونه او د تناسلي آلې خارښت او بخار شتون ولري او یا هم د دې مایعاتو په رنګ کې تغیرات رامنځته سوي وي، دا د دې معنا لري چې تاسې په امتحاناتو اخته سوي یاست. دوهم پر رنګ باندې خبرې کوو. که چیرې د میرمنو د تناسلي سیستم څخه مایعات خارجیږي، دغه مایعات که روښانه شیدو ته ورته او یا سپین رنګ ولري نو دا یو نورمال حالت ده. مګر که چیرې د وجینل ډسچارج رنګ د نورمال حالت څخه تغییر وکړي او رنګ یې ژړ، خام ژړ، نسواري، شین او یا خړ رنګ ته واوړي نو دا یو غیر نورمال حالت ده چې د امتحاناتو او ځینو نورو مسایلو نښه ده. دریم خصوصیت نو بوی ده. د ښځینه تناسلي سیستم مایعات چې خارجیږي کیدلی سي بوی ولري، مګر دا بوی باید قوي او ناخوښه نه وي. مګر که میرمنې خپل د تناسلي سیستم په مایعاتو کښې د ماهي یا بد بوی ته ورته بوی احساس کړي او د بوی باوجود د تناسلي سیستم د مایعاتو په رنګ او جوړښت کې هم تغییر او بدلون رامنځته سوی وي نو ممکن د میرمنې په تناسلي سیستم کې انتانات رامنځته سوي. څلورم خصوصیت یې مقدار ده. ځینې میرمنې د نورو میرمنو په پرتله لږ یا ډېر مقدار وجینل ډسچارج خارجوي. په دې حالت کې ځینې فکتورونه شتون لري چې د وجینل ډسچارج پر مقدار تاثیر لري، لکه امیدواري او د حمل د مخنیوي یا کنټراسپټیو ګولیو استعمال کولی شي چې د تناسلي سیستم د مایعاتو پر تولید باندې تاثیر وکړي. اما که چیرې په ناڅاپي ډول په وجینل ډسچارج کې تغیرات رامنځته شي نو تاسې باید نوموړی حالت صرفي نظر نه کړئ. میرمنې د تناسلي سیستم د مایعاتو د خارجېدلو په صورت کې څه وخت باید ډاکټر، البته زنانه ډاکټري ته مراجعه وکړي. لومړی که چیرې ستاسې د تناسلي سیستم د مایعاتو مقدار زیات سي. دوهم که چیرې ستاسې د تناسلي سیستم د مایعاتو رنګ تغییر وکړي. دریم که چیرې ستاسې د تناسلي سیستم مایعات بد او ناخوښه بوی ولري. او څلورم که چیرې ستاسې د تناسلي سیستم د مایعاتو په جوړښت او یا دوام کې تغیرات رامنځته سي. پنځم که میرمنې په فرج او یا د فرج په شاوخوا کې بخار او خارش ولري نو میرمنې کولی شي چې ورمورګوته ډاکټر ته مراجعه وکړي. د تناسلي سیستم د مایعاتو رنګ څه معنا لري؟ په مایعاتو کې د رنګ تغییر اندېښنې راپیدا کوي، نو باید میرمنې د تناسلي سیستم د مایعاتو د مختلفو رنګونو راپیدا کېدلو په معنا باندې پوه شي. که چیرې د وجینل ډسچارج رنګ د نورمال حالت څخه تغییر وکړي نو دا په دې معنا ده چې ستونزه شتون لري. د تناسلي سیستم د مایعاتو د ټولو رنګونو په معنا به خبرې وکړو او دا به هم ووایو چې کوم رنګ د کومو حالتونو نښه ده. لومړی ژړ، خړ او شین رنګونه. که چیرې د میرمنو د وجینل ډسچارج یا تناسلي مایعات ژړ، خړ او یا شین رنګ ولري نو دا رنګونه په دې معنا دي چې کیدلی شي چې میرمن په بکتریایي انتاناتو او یا هم په جنسي انتقالي ناروغیو اخته سوي چې سیکشوال ترانسمیټډ ډیزیز ورته وایي، پر کومو ناروغیو چې مو په تېر وخت کې خبرې کړې وي. دوهم نسواري یا سور رنګ. که چیرې د یوې میرمنې تناسلي مایعات سور یا نسواري رنګ ولري دا حالت معمولا په غیر منظم میاشتني عادت یا د حمل د اخیستلو په وخت کې د غرض په خونریزي پورې اړه لري. نو دا د میرمنو میاشتنی عادت نه ده او د دقیقې منشا لپاره باید مربوطه ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو تاسې ته ډاکټر فزیکي معاینه او لابراتواري معایناتونه اجرا کړي او دقیق مشکل په نښه کړلی شي. دریم روښانه یا سپین رنګ. نورمال تناسلي مایعات روښانه، سپین او یا هم صاف وي. که چیرې د میرمنو وجینل ډسچارج یا تناسلي مایعات سپین وي مګر غلظت یې تر عادي حالتونو زیات وي او یا هم که چیرې دغه روښانه یا سپین وجینل ډسچارج د خارش یا بخار سبب سي نو ممکن میرمن په یست انفیکشن باندې اخته سوی وي. او یست انفیکشن څه شي ته وایي؟ یو فنګسي انتان ده چې د ښځینه تناسلي سیستم په وجینا یعنې محبل، ولوا یعنې فرج کې د خارش او مایعاتو د خارجېدلو سبب کیږي. که چیرې د میرمنو په تناسلي مایعاتو کې تغیرات رامنځته سي نو آیا میرمن په انتاناتو اخته سوې ده؟ کیدلی سي چې ستاسې د تناسلي مایعاتو په رنګ، بوی او جوړښت کې تغیرات رامنځته سي او د دې علاوه ممکن تاسې په فرج کې دننه او یا هم د فرج شاوخوا خارش ولري. دا حالت ممکن مخکې تر میاشتني عادت او یا وروسته تر میاشتني عادت رامنځته سي. که چیرې په تناسلي مایعاتو کې یا تغیرات رامنځته سي نو امکان د دې شته چې تاسې د محبل یا وجینا په انتاناتو اخته یاست او یا هم کیدلی سي چې تاسې روغ رمټ یاست او هیڅ انتان ونه لري. دا هم امکان لري، خو بهترینه خبره دا ده که چیرې تاسې د تناسلي سیستم په مایعاتو کښې د پام وړ تغیرات ولیدل
تاسې باید مربوطه ډاکټر ته مراجعه وکړئ ترڅو د ناروغۍ په صورت کې تاسې پر وخت تداوي کړې وي او د مشکلاتو مخه مو نیولې وي. هغه کوم سببونه دي چې په واسطه یې د میرمنو د تناسلي سیستم څخه په غیر نورمال ډول مایعات خارجیږي او یا هم په دې مایعاتو کې تغیرات رامنځته کیږي؟ اول، انتانات، دوهم د ګټورو بکتریاوو د توازن خرابوالی او دریم جنسي میلان. لومړی به پر انتاناتو یو څه مفصل بحث وکړو چې هغه کوم انتانات دي چې په واسطه یې د تناسلي سیستم په مایعاتو کې تغیرات رامنځته کیږي. یو شمېر انتانات شتون لري چې د اخته کېدلو په صورت کې په تناسلي مایعاتو کې د پام وړ تغیرات رامنځته کیږي. زیاتره د دغه انتاناتو د رامنځته کېدلو لامل هغه اشخاص دي چې له مخکې په دې انتاناتو اخته وي او بیا ورسره د روغ کس لخوا جنسي مقاربت اجرا سي، چې په دې انتاناتو کښې ځینې یې په داسې ډول دي لکه یست انفیکشن، ټرایکومونیازیس او بکټیریل وجینوزیس، ګونوریا او کلمیډیا. لومړی یست انفیکشن. نوموړی یست انفیکشن د یو مشخص فنګس چې کاندیډیا نومیږي په واسطه رامنځته کیږي، چې دغه فنګس بغیر د کنټرول څخه د میرمنو په محبل کې وده کوي، چې د دغه فنګس په نتیجه کښې غلیظ، سپین او پنیر ته ورته تناسلي مایعات خارجیږي. ستاسې وجینا ممکن پړسوب او بخار یا خارش وکړي او کېدلی سي چې تاسې د جنسي مقاربت په حالت کې په خپل محبل یا وجینا کې د درد احساس کړئ. د یست انفیکشن تداوی څنګه کولی سو؟ د فنګس ضد درمل یا انټي فنګل درمل کولی سي چې یست انفیکشن د منځه څخه یوسي. او دوهم ټرایکومونیازیس. دا یو STIs ده یا جنسي انتقالي انتان ده. که چیرې تاسې د یو داسې کس سره جنسي مقاربت وکړئ چې هغه کس په یاد انتان منتن وي، دا ممکنه ده چې تاسې هم په دې انتان منتن کیږئ او ناروغۍ ستاسې په وجود کښې رامنځته کیږي. د دې انتان په نتیجه کښې ممکن ستاسې د تناسلي سیستم د مایعاتو په رنګ ځینې تغیرات رامنځته کېدلی سي چې د تناسلي سیستم د مایعاتو رنګ د نورمال حالت څخه شین، ژړ، خړ او یا ځګ ماننده شکل ته واړوي. د ټرایکومونیازیس تداوي څنګه کولی سو؟ د فنګس ضد درمل یا انټي فنګل درمل کولی سي چې یا د ناروغۍ هم له منځه څخه یوسي. او دریم، بکټیریل وجینوزیس ته راځو. دا ناروغۍ په زیاتره حالاتو کښې د جنسي تماس له امله رامنځته کیږي، مګر هر وخت داسې نه وي. او کله چې د میرمنو په محبل کې یو مشخصه بکتریا په زیاته اندازه شتون ولري، همدا ناروغۍ رامنځته کیږي. هغه میرمنې چې په دې ناروغۍ اخته وي، د تناسلي سیستم د مایعاتو رنګ یې د نورمال حالت څخه و غیر نورمال حالت ته بدلیږي او د مایعاتو رنګ یې سپین او یا خړ رنګ بدلیږي. او د رنګ د تغییر باوجود د میرمنو د تناسلي سیستم د مایعاتو د ماهي د بوی غوندې بوی احساس کیږي. دا ناروغۍ د انټي بایوټیک په واسطه باندې له منځه وړلی سو. او څلورم، ګونوریا یا کلمیډیا. دا دواړه تر ټولو عام جنسي انتقالي انتانات دي. که چیرې څوک د هغه کس سره جنسي تماس ونیسي، کوم کس چې په دې ناروغۍ اخته وي ممکن روغ کس هم په دې انتاناتو منتن سي. دواړه انتانات د انټي بایوټیک درملو په واسطه تداوي کېدلی سي. په دې انتاناتو د زیاتره منتن اشخاصو د تناسلي سیستم د مایعاتو رنګ ژړ، شین او یا هم وریځو ته ورته وي. که چیرې دا ناروغۍ تداوي نسي، نو د PID یا پیلویک انفلمیټري ډیزیز یعنې د حوصلې د التهابي ناروغیو سبب کیږي، چې د حوصلې دردونه ورسره موجود وي. د اسبابو په سلسله کښې به د وجینل ډسچارج پر دوهم سبب خبرې وکړو، چې هغه د تناسلي سیستم د مایعاتو د خارجېدلو دوهم سبب د محبل د ګټورو بکتریاوو د توازن خرابوالی دی. که چیرې د میرمنو په وجینا یا محبل کې د صحي بکتریاوو، یعنې هغه بکتریاوو چې ګټه لري خو تاوان نه لري، که چیرې د دې بکتریاوو په نورمال توازن کې تغییر رامنځته سي، نو په تناسلي مایعاتو کې تغیرات رامنځته کیږي. او پاتې سلو دریم، د تناسلي سیستم د مایعاتو د خارجېدلو دریم سبب جنسي لیوالتیا ده. جنسي لیوالتیا هم کولی سي چې د تناسلي سیستم د مایعاتو د خارجېدلو سبب سي، خو دغه مایعات به نورمال وي، د رنګ، بوی او جوړښت کوم تغییر به پکښې موجود نه وي. د میرمنو سره سوال پیدا کیږي چې زما د تناسلي سیستم څخه ولې هره ورځ مایعات خارجېږي. اصلا دا عادي خبره ده او دا یو نورمال حالت ده چې تاسې یو څه اندازه وجینل ډسچارج یا تناسلي مایعات لري او تاسې نسئ کولی چې د دې څخه مخنیوی وکړئ، ځکه چې دا ستاسې د وجود لخوا تاسې ته یو داسې تحفه ده چې ستاسې تناسلي سیستم د بکتریاوو، ویروسونو او نورو انتاناتو څخه پاک او صحتمنده ساتي، تر څو ستاسې تناسلي سیستم صحتمند واوسي.
اما که چیرې تاسې د تناسلي مایعات د زیات مقدار په اړوند اندېښنه لرئ، نو تاسې کولی سئ چې د مایعاتو د جذب لپاره د فیډ یا چوټې څخه استفاده وکړئ، تر څو هغه ستاسې مایعات جذب کړي او تاسې ته مزاحمت جوړ نه کړي. که چیرې یوه مېرمن حمل لري، نو په تناسلي مایعاتو کې کوم تغیرات رامنځته کیږي. مخکې خو مو په عادي او بې له حمل څخه په هغه حالتونو خبرې وکړلې، خو مهمه دا ده چې حمل لرونکې مېرمنې باید په دې باخبره واوسي چې د دوی د تناسلي سیستم په مایعاتو کې کوم نورمال او غیر نورمال حالتونه رامنځته کېدلی شي. په نورمال حالتونو کښې د حمل په جریان کې د مېرمنو په تناسلي مایعاتو کښې زیاتوالی راځي، او د حمل په جریان کښې د تناسلي مایعاتو په زیاتوالي کې د الله پاک جل جلاله حکمت دا ده چې دغه مایعات د مور رحم ته د انتاناتو د انتقال او رسېدلو څخه مخنیوی کوي، تر څو مور په انتانات وخته نشي او د حمل په جریان کښې مور او یا ماشوم یې د مشکلاتو سره مخامخ نشي. خو دا هم باید په یاد وي چې د مایعاتو په رنګ، جوړښت او بوی کې باید تغییر نه وي موجود، او د پروجسترون هورمون تر تاثیر لاندې د تناسلي سیستم د مایعاتو مقدار زیاتېږي. که چیرې تاسې د دې علاوه د حمل په جریان کښې د تناسلي سیستم د مایعاتو په رنګ، بوی او جوړښت کې تغیرات ولیدل، باید ژر تر ژره خپل مربوطه ډاکټر ته مراجعه وکړي. یو بله نقطه چې ذکر کول یې مهم بولم هغه دا ده چې ستاسې سره به دا سوال هم پیدا کېږي چې ولې تناسلي مایعات بوی کوي. د تناسلي سیستم د مایعاتو د بوی زیات شمېر لاملونه شتون لري، خو که چیرې ستاسې د تناسلي سیستم مایعات ناخوښ بوی لرل او یا شدید د ماهي د بوی غوندې بوی لرل، نو دا د انتاناتو نښه ده. تاسې باید خپل ډاکټر ته مراجعه وکړئ تر څو ستاسې انتان مشخص کړي او تداوي درته شروع کړي. او بله خبره دا ده چې ولې اشخاص د تناسلي سیستم په انتانات وخته کېږي. تر اوسه د دې په اړه په مکمل ډول معلومات نه دي ترلاسه شوي چې ولې اشخاص په جنسي انتانات وخته کېږي، خو داسې ویل کېږي چې ځینې اشخاص د نورو منتنه اشخاصو څخه جنسي ناروغۍ ترلاسه کوي. مګر که چیرې تاسې په ځینو هغه مساعد کوونکو حالاتو کښې چې تناسلي سیستم منتن کوي په یو یا څو کې قرار لري، نو تاسې تر ډېر خطر لاندې یاست. اوس به د جنسي ناروغیو لپاره مساعد کوونکي حالتونه یا هغه فکتورونه به داسې بیان کړو. اول د څو مختلف اشخاصو سره جنسي مقاربت ترسره کول، او دریم که کوم شخص د شکرې ناروغۍ ولري خو درملنه نه وي ورته شوې او یا تر درملنې لاندې وي، دا شخص هم د جنسي ناروغۍ لپاره تر خطر لاندې ده. او څلورم هغه مېرمنې چې د حمل د مخنیوي ګولیو څخه استفاده کوي، دوی هم تر جنسي انتاناتو تر خطر لاندې دي. هغه اشخاص چې د زیات وخت لپاره انټي درمل استفاده کوي، دا هم تر زیات خطر لاندې دي. او شپږم هغه اشخاص چې په اچ آی وي باندې اخته وي، او بالاخره هغه اشخاص چې کمزوری معافیت لري او یا د کومو درملو یا ناروغیو په خاطر معافیت کمزوری شوی. دا اشخاص د جنسي ناروغیو لپاره تر غټ خطر لاندې دي، تر څو لومړی په خپله په جنسي ناروغیو اخته شي او بیا خپل مقابل شخص ته انتقال کړي او هغه په جنسي انتاناتو باندې منتن کړي. تداوي ته به راسو. څه وخت د تناسلي سیستم د مایعاتو خارجېدل د انتان نښه ده. ستاسې تناسلي مایعات په هغه صورت کې د انتان نښه ده که چیرې د تناسلي مایعاتو سره ځینې خاص حالتونه شتون ولري، لکه که چیرې د تناسلي سیستم د مایعاتو خارجېدل د بخار یا خارش سبب شي، که چیرې د تناسلي سیستم د مایعاتو خارجېدل د تناسلي سیستم د یوې برخې د پاړسوب سبب شي، او که چیرې د تناسلي سیستم مایعات بد، ناخوښه او یا ماهي ته ورته بوی ولري، او که چیرې د تناسلي سیستم مایعات شین، ژړ او یا خړ رنګ ولري. د دې باوجوده که چیرې د تناسلي سیستم مایعات چرک یا پنیر ته ورته شکل ولري، او که چیرې د تناسلي سیستم د مایعاتو سره د حوصلې دردونه موجود وي. مېرمنې څنګه کولی شي چې خپل جنسي غړي پاک وساتي او د انتاناتو او بدبویي څخه مخنیوی وکړي؟ مېرمنې باید په ورځ کې حد اقل یو ځل خپل جنسي غړي په اوبو او صابون سره ومینځي. که څه هم ستاسې وجینا یا محبل په طبیعي ډول خپل ځان په خپله د انتاناتو څخه ساتي، خو بیا هم باید هره مېرمن خپلې حفظ الصحې ته کافي پاملرنه وکړي. وجینا د ګټورو او بې ضرره بکتریاوو په واسطه خپل ځان د انتاناتو څخه ساتي، ځکه دغه ګټورې او صحي بکتریاوې د مېرمنو د محبل محیط اسیدي ساتي چې د دې په واسطه د مایکروارګانیزمونو او فنګسونو د نمو او تکثر څخه مخنیوی کوي. او ځینې نورې طبي سپارښتنې شتون لري چې کولی شي ستاسې تناسلي سیستم د انتاناتو پر وړاندې محفوظه کړي. اول د عطر لرونکو صابون، جیل او یا نورو ښځینه محصولاتو د استعمال څخه ډډه وکړي. او دوهم د فارج خارجي او داخلي برخې ومینځي،
مګر محبل دننه مه مینځئ. دریم، د تنګې زیردریشي، پتلون یا انډرویر د اغوستلو څخه ډډه وکړئ. او څلورم، داسې جامې مه اغوندئ چې تاسې پکښې خوله کوئ. پنځم، یوه جوړه جامې د زیات وخت لپاره مه استفاده کوئ یا د زیات وخت لپاره په مسلسل ډول باندې مه اغوندئ. شپږم، د اودس او غسل په وخت کې خپل جنسي ساحه د مخ له طرف څخه د شاته طرف ته ومینځئ، یعنې د فرج څخه د مقعد طرف ته ولاړ شئ. په دې سره تاسې د مقعد د انتاناتو و فرج ته د راتګ څخه مخنیوی کولی شئ. مننه کوم چې د معلوماتو تر اخره مو راسره ملګرتیا وکړل، چې په مشرح ډول مو د تناسلي سیستم د غیر نورمال مایعاتو باندې خبرې وکړلې. فالو او سبسکرایب مه هېروئ او نظر مو راسره شریک